نن راغلیو جلال آباد ښار او بیا اتحاد پلازې ته. اوس وخت کې خو افغاني کلتور جامې ډېرې پلورل کېږي، یعنې موږ خاصله او 90% ټول افغاني کلتور دی جوړوو یې. الحمدلله جوړې دي، یخه کې کرسټال ده، پرتوګي شلوار ده، څادر امکان لري، نستونې هر څه ورسره دي مجهزه. دې کې ګجراتي دی، چرمه ده، بلوچي دی، بس ټول افغاني کلتورونه ټول پکې راځي. دې قیمت د وروره دغه 14000 4000 روپۍ کو دا به 9000 روپۍ د دوستانو په خاطر باندې کو سی وی ګوري مینوالي وګوري. او دا پکې ګراف دی، دا چرمه پکې لاسیکار شوی ده، یخن او دانو دا ټول موږ پکې لاسیک کوي. شنه جوړه وای د نکاح د پاره کلتور د بعضي افغانانو دې ته اوليات ورکول، دا پالل، دا غوستل، دا زموږ تاسې اوليات دی. کور یې نه کړو نو فکر وکړه چې له خپل کلتور سره به مو لوی ظلم کړی وي. دا به 15 شپږ به کوو، خو بس 4000 روپۍ پورې به خرڅ کړو. دغه چې د خپل هندي شرارې دي لاسي جوړ شوي گاج کې دي، په دې کې بیا رنګونه را سره شته. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مشئ او وخت مو بخیر. هیله ده چې ټول جوړ او روغ وئ. نن راغلیو جلال آباد ښار او بیا اتحاد پلازې ته. دلته به افغان لباس محل ته ورځو او له دوی سره به په لباسونو لګیږو. افغاني او خارجي جامې یا افغاني او خارجي کلتور. راشئ له موږ سره پاتې شئ. محفوظ کاکړ یم د ډاکټر صاحب په تخنیکي ملګرتیا. راځئ. بیا هم په خیر راغلاست او ستړي مشئ. خپرونه به پیل کړو. استاد ولاړ دی، ده ته به ورسو، له ده سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه استاد. جوړ یې؟ په خیر یې؟ طبیعت ښه دی؟ وختیري ښه ده؟ څنګه ده دوکانداره؟ الله فضل دی. ښه ده؟ نوم مبارک دی؟ نوم مې حشمت الله دی. حشمت الله. تخلص؟ شیرزاد. شیرزاد صاحب. شیرزاد صاحب څنګه یې؟ الله فضل دی، الحمدلله. طبیعت ښه دی؟ شکر دی، الله فضل دی. څنګه دی د افغاني کلتور ته زړه ښه کړ؟ خپل کلتور هم دی که نه؟ خپل کلتور دی. اولیت لري؟ اولیت لري. ټول کلتورونو کې اولیت افغاني کلتور دی. افغاني کلتور ته دی. راځي مشتریان جامې اخلي؟ ولې نه؟ ولې نه چې نو موږ ونه جوړولو که نه؟ راځي خرڅلاوې ډېره، تقاضا یې ډېره ده، په دې خاطر باندې موږ خپله دې ته مخه کړله. دغه د افغاني کلتور جامې ډېرې پلورل کېږي او که نه د نورې جامې؟ اوس وخت کې خو افغاني کلتور جامې ډېرې پلورل کېږي، یعنې موږ خاصله او 90% ټول افغاني کلتور دی جوړوو یې. لاسرسی هم جوړولو ته هم کېږي، لکه سره کوم ته چې څوک وغواړي د چا هر رقم ته زړه یې همغه شی جوړېږي. په دې خاطر باندې ډېر خرڅلاو لري. لومړی پیل به مو له دې خبرې وي چې قیمترینه جامې په افغاني جامو کې څومره تر څو قیمت لري او ارزانه؟ نو دا داسې چې اوس موږ سره خو فلحال په دوکان کې چې کومې موجودې دي د 2000 نه نیولې تر 8500 9000 پورې شته پکې. بیا بعضې د جامې چې موږ ته فرمایشي خلک راوړي هغه به قیمتونه ډېر لوړ وسي. مثلا تر څو پورې؟ تر 20000 2200 روپۍ پورې رسېږي. 2200 پورې رسېږي. صحیح کې مې قیمت او زیات قیمت ورته ویلی شو 22000 او بیا خپل افغاني کلتور کې ډېر کار دی. نو جامې به له همدې ځایه پیل کړو او خبرې اترې به پرې ولرو. تاسو لږ مخکې راسئ. حشمت الله، دې ته کوم نوم اخلی دې جامې ته؟ دا ګنډ افغاني دي، کوتا لنډ ګیبي پرتګاله موږ ورته وایو. دې کې دوه قسمه، یو ماکسي او یو ګیبي پرتګي، هغه به لنډ راځي. دا ابریشمي بخمل دی، لاندې رنګه بخمل دی، چرمه پکې کار شوی، پرتګي لیمیټن دی. ګیبي یخن چې دی بلوچي لاسي بلوچي خم دی. ډېر ښه دی. بلوچي دې قیمت څومره دی؟ دې قیمت دی 15000. 15000 افغانۍ. وروستی قیمت دی؟ وروستی قیمت دی. زموږ هېوادوال چې درته راشي هغو ته به دې هم دا وروستی قیمت 15000 وي؟ بیخي نه ښه کېږي. لکه ریټ تا ته خو اوس خو
میډیا د دې ته هغه ریټ وي چې هغه مناسب ریټ وي مناسب ریټ دی ښه حشمت الله دغه د په اصطلاح باندې کوم چې مو پیچلي دي په کاغذونو کې یا پلاستیکونو کې دغه یوه جوړه ښایسته جوړه راکاږه په همدې به خبرې لرو همداسې مخکې به ځو نو دم افغاني جامې دي او افغاني جامې خو تاسو ته معلومه ده چې وزن یې بیخي ډېر وي نظر نورو جامو ته دا هم افغاني ده که نه دا افغاني دی او تکۍ ګجراتي ده او لمنې چې ده چرمه ده یخنې بلوچي دی د دې به قیمت څومره دی د دې قیمت 9.5 افغانۍ څو دانې قومونه سره یو ځای شوي په دې جامه کې دې کې ګجراتي دی چرمه ده بلوچي دی بس ټول افغاني کلتورونه ټول پکې راځي 3 قومه سره یو ځای شوي دي ډېر نه دي افغاني جامې جوړېږي د 4-5 قومونو نه که افغانستان کې چې کوم قومونه دي ټولې خوښوي ډېرې خوښوي داسې قوم نشته چې وایي چې دا زموږ نه خوښوي دا به د خوښوي مراسمو لپاره ډېر وړل کېږي دا د خوښۍ مراسم لپاره خلک وړي ډېر ښه دی بس نو ته دا راوکاږه دا کومه جامه ده ما ته خو یې خوند راکړه خو لیدونکو ته به ما ور وښیو چې افغاني جامې پولیس افغاني موږ جوړوو چې لکه بغیر له ودونو نه او په کورونو کې سپکې وا استعمال شي څومره ښه ډیزاین او څومره ښه جامه دی انتیکه نازک هم ده که نه او لکه دا د ګرمۍ لپاره ده خصوصا ګرمه نه ده بخمل نه دی ګرم نه دی د دې وزن هم دومره نه دی لږ څه دی متوسط دی که نه ډېر ښه دی دغه ته کوم په اصطلاح باندې دغه کاټن دی که نه دا نخي کپړه ده نخي پاکستاني کپړه ده او نور موږ پکې کار موږ کړی دی چرمه خانومي یا خن موږ ورته جوړ کړی دی ډېر ښه دی بس دا خالي ډیزاین دی اوس خرڅلاو نن سبا جلال آباد کې ګرمي ډېره ده خرڅلاو د دې شیانو ډېر دی ښه لږ مخ ته به ورشو مخکې به خبرې اترې ولرو په جامو بنارس هم فکر کوم یو له مشهورو جامو څخه دی دا ډېر سابقه لري بنارس په څه کې سابقه لري کپړه کې سابقه لري بنارس دې ته بنارس وایي لیدونکو څومره ښکلی والي ډیزاین دی دې قیمت څومره دی دې قیمت دی 4.5 زره دا په اوړي کې کېږي او دا په اوړي کې استعمالېږي ګرم نه دی وزن هم نه لري اکثر خلک داسې شی نه خوښوي چې وزن ولري وزن هم نه لري او د ګرمۍ سره ښه مناسب شی دی دا لاسي کار پکې شوی او دا پکې ګراف دی دا چرمه پکې لاسي کار شوی ده یخن او دا نور دا ټول موږ پکې لاسي کړي دي څومره عالي ډیزاین دی بل لیدونکو دغه کار چې کوي اکثرا فکر کوم دغه کوچاني کالیم تر ډېر بریده پورې ځینې خلک ورته وایي لاسي کار پکې شوی اوس دا کوم په اصطلاح باندې غمي دي که د هغه څه ورته سکې دي دا ټولې د کوچیانو دي کوچانیانو به دا کار ډېر زیات کوه خو موږ تاسې پښتون ټول په خټه کوچی دی که نه زموږ تاسې خټه کوچاني ده ټول کوچاني بالکل ټول او داسې موږ تاسې خپل هویت خپل کلتور دی که نه دې ته اولیت ورکول دا پالل دا غوستل دا زموږ تاسې اولیت دی که ور یې نه کړو نو فکر وکړه چې له خپل کلتور سره به مو لوی ظلم کړی وي نو تر پردیو بهتره دا ده چې دې ته کار وکړو او بله مهمه دا ده چې دا په نړیوالو بازارونو کې مو وسوی ډېر پلورل کېږي خو بس په همدې خاطر باندې ډېر خرڅلاو یې دلته ډېر ده چې نړیوال بازار ته لاسرسی کړی نړیوال بازار کې ډېر زیات پروختل کېږي اوس یې نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړی هلته ځي او دا نږدې وخت کې دا 2 کالو کې اخرني 2 کالونو کې ډېر لاسرسی کړی دا چې هلته ځي نړیوالو بازارونو ته نو طبعا هلته به قیمت هم ډېر وي نو هغه خو د ارزي اوس خپلې پیسې دي که نه د هغې ځي هغه پیسې ارزش ډېر دی په دې خاطر مطلب زما دا و دا چې په لاره ځي دلته تنیم 9000 افغانیو پورې د قیمت دی دا چې لاره باندې ځي کوم ټیکسونه چې راځي بیا هلته رسېږي دکانداران خپل په اصطلاح باندې هغه کریا پاچوي نو ډېر لوړ به تمامېږي خو بیا هم لکه نظر چې وکړي کم تمامېږي لکه پخوا به ډېر زیات مصارف پکې ده دومره پیسې هم نه دي خو بیا نظر افغانستان ته هلته لږ قیمت تمامېږي ځکه بل هېواد دی پردی خاوره ده راځئ مخته په نورو جامو به ورسره خبرې اترې ولرو په دا ډیزاینونو به ورسره وغږېږو چې کوم ډیزاینونه نور لري دی به خپله راخي دکاندار دی او دلته ښه پته لګېږي چې کوم ښه ډیزاین دی او کوم البته په اصطلاح باندې ښه وي کې خرڅلاو د دې ډیزاینونو ډېر وي دا ډیزاینونه ځکه چې د دې کپړه یخه ده ګرمه نه ده د دې خرڅلاو ډېرې په دې ګرمۍ کې موږ لکه د هغه لپاره د ګرمۍ لپاره د کور د اغوستو لپاره به موږ ساده لرو په دې افغاني کې لرو ساده لرو د دې قیمت په څو دی د دې قیمت 3.5 زره افغانۍ او وروستی فاینل قیمت
ښه د دې فاینل قیمت 3.5 افغانۍ دی او څومره ښه جامه ده د دوی په وینا دوی خپله یادوري درته وکړله چې دا په اوړي کې اغوستل کېږي وزن یې ډېر زیات کم دی تر څنګ یې بله خوبي یې دا ده چې هغه تیکه یې نازکه ده او د دې تر څنګ مریو کار شوی دی خو د مریو کار په داسې شکل شوی دی چې هېڅ کولی نه شي چې دا د دومره وزن ولري نو دا کومه افغاني جامې چې دي دا تر ډېره بریده پورې په ښادیو کې اغوستل کېږي خو وخت ډېر محدود وي د اغوستلو وخت یې تر یو ټاکلي مثلا 10 دقیقې 15 تر 20 دقیقو پورې ولې د دې وخت محدود نه دی ځکه سپکې دې همیشه اغوستلی شي دا چې کوم راخت یا کومه جامه په انسان باندې ښه چاک لګي او د دې تر څنګ ښه ډیزاین وي د انسان لپاره مناسب وي نو د هغې اغوستل هم انسان ته یو ډول خوشحالي وربخي یا ښه احساس ورکوي نو د همدې لپاره دا احساس اوږد دی زه کله کله تاسو ته یوه خبره کوم په دې مو دغه پیغلتوب میرتوب ښه پخولی شئ د ښکلا د پیغلتوب میرتوب راځئ مخکې ځو او نورې خبرې اترې به ولرو ښه وروره په افغاني کلتور یا په افغاني ډیزاینونو وغږېدو داسې یو ډیزاین په افغاني ډیزاینونو کې چې هغه نوی راغلی او قیمت هم ښه ولري او د دې تر څنګ ډېر هېوادوالې خوښ کړي داسې کوم ډیزاین در سره شته چې راویې هو ډیزاینونه خو ډېر دي موږ سره که نه خو موږ ته مخکې ویلي موږ کوم ډیزاینونه چې ښیي هغه به خلک فرمایش راکوي جوړوي وړي ځان سره بره کارخانه کې ډیزاینونه شته خو د هغې کارونه تر اوسه لا خلاص نه دي دلته نشته دلته شته خو هغه ډیزاینونه شته چې کوم یو روزانه خرڅلاو لري ډېر ښه دی تر راځه مخکې په دغو جامو کې چې کوم دی دغه شین رنګ دی کابي تاسو ورته وایستی ورته پستهي رنګ پستهي کپړې له لیمیټن کې ده لیمیټن هم یو ډول کاري کپړه ده تار ده زه بیا دغه د رنګو اړوند بیا بیخي صفر یم یو سور یو شین یو سپین دغه پیژنم نور نه پیژنم دا خو اوس پستهي رنګ خو هم ډېر ډیمانډ ډېر دی هر چیز کې خلک پستهي استعمالوي دا پستهي رنګ دی دغه لمنه کوم چرمه ده دا پرې پرې لمنه کومه لمنه ده دا پرې پرې هغه لمنه پرې پرې چې دا ځای کټ را کټي هغه جامې هم در سره شته کانګوره خو په ګنډې افغاني خو کانګوره چې نه په نورو ډیزاینونو کې ډیزاینونه ډېر دي مخکې به پرې پرې خلکو خولو کانګوره به ورته ویل اوس ډېر خرڅلاو نه لري که څوک وي چې جوړي که جوړوي ډېر ښه دی هغه یو شاعر هم وایي خیاطه ماته چې کمیس را جوړوې لمنې که پرې 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 نو دغه د پرې پرې لمن خبره ډېره ولسي خبره ده او ډېره عامه شوې هم د پخوانۍ خبره ده نو پرېدار لمنو ته به هم ورځو که په دې دوکان کې پیدا شوې ښه ده او که نورو دوکانو ته چې تلو په نورو خپرونو کې دغه د پرې لمن موضوع به ذاتمن راڅېړم او تاسو ته به یې درښیم ښه په هر حال نو له دې ځایه به هم پیل کو خو فکر کوم ته را سره لږ ستړی شوې دوکان یو دی او ماشاءالله ملګري ډېر دي دا چې هر چا ستا بخش په افغاني کلتور کې وي او په افغاني جامو وغږېدلې دغه د کار و له دې ماته معلومیږي چې ښه وطنۍ اساس لري او د دې تر څنګ خپل افغاني کلتور ته ښه قایل یې په درنده سترګه ډېره مننه الحمدلله خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې راځئ مخکې ځو لیدونکو هلته به د دوی سره خبرې وکړو ښه دلته راځو د بل ورور ته ده سره به خبرې ولرو استاد ستړي مه شئ السلام علیکم ورور ستړي مه شئ ښه بخیر راغلی مننه ډېره مننه تاسو ښه یاست مننه ژوندی اوسئ تاسو خپله ښه بخیر راغلی ژوندی اوسئ ښه استاده ژوند څنګه دی الحمدلله شکر د بیخي الله نه راضي الله دې راضي شي نوم مبارک دی نوم نظام الدین نظام الدین تخلص تنها څوک تنها وای څوک بشردوست وای تنها صاحب تنها ولې دا دومره غټ دکان کې ته تنها یې فعلا دربار تنها یې مشتریان خو درته راځي ولا یګا نیم راځي اوس لږ زر ګرمي د ګرمۍ په خاطر ډېر راځي تنها مشه تنها ډېره زورونکې تنهایي مننه په هر حال جامې در سره ماشاءالله ډېرې زیاتې جامې لیدل کېږي بل ستر دکان دی له افغاني جامو دې خوا واوښتلو په اصطلاح غربي جامو ته راغلو اوس نو تا وینو او ستا جامې به قدرمن هیوادوالو ویني چې څه ډول جامې در سره دي په کوم شکل په کوم رقم قیمتونه هر اړخیز به خبرې وکړو البته تنها صاحب صحیح ده روزانه مشکل نشته پنجابي شته را سره همریله جوړې دي سری دامنې دي او کتان کاټن ټول محفلي کمیسونه دي موږ سره مثلا هندي لباسونه ډېر زیات دي را سره فوق العاده نوي ډیزاینونه پکې راغلي دي پاکستاني ډیزاین هم شته خو اگر دغه لارې اوس لږ بندې دي مالونه لږ زره هغه کې خو موږ اوس نن سبا هندي مالونه ډېر استعمالوو تر واخله دغه د ښو جامونه را پیل کړئ له ښایستو جوړو څخه او دغسې خبرې به په کوو او مخته به ځو له خیره په همدې خپرونه کې ښه
دې ته نو څه وایستی؟ دا امریلا جوړې دي یخه کې کرسټال ده پرتوګي شلوار ده څادر هم کار لري نستونې هر څه ورسره دي مجهزه بیخي برانډ لباسونه دي. د دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمتونه خو وروره موږ د 4.5 بیه کوو. بیا د آفر په خاطر به دا ارزانه کو په 3000 روپۍ د مشتریانو لپاره. او د دې کوم ځای دی؟ دا خپل جدي پاکستاني دي خو برانډ لباسونه دي. لکه دا د نور هیوادونو ته لپاره جوړیږي خو دلته په افغانستان ته فکر کوم نه پیغام تجارانو اخیستې دي په جې قیمت باندې ترلاسه کړي چې د مشتریان یو ګوري مې د لمن خلاصه کوم. ډیر ښه دی. دې سره بیا ځان ته په اصطلاح باندې سره خپل پرتوک شته څادر د ورسره پرتوک پنسي دي خپل شلوار دي به په پرتوک پنسو کې خپل خامک ده مکمل خامک او خال ده په خپل جوړه باندې به غمای لګیدل ده او څادر باندې نستونی هر څه ورسره دي او دا شال دی دغه خپل څادر ده او غټ څادر د ورسره مجهزه ده شال یا څادر بس بعض خلک شال ورته وي بعض خلک ورته څادر وي لکه موږ ورته څادر وایو. ډیر ښه دی. ځانو څادر یا شال هر یو موږ تاسې ځینې ورته څادر وایي ځینې ورته شال وایي نو دا کوم رنګ دی اول خو دا راته شین رنګ ده او بعض خلک په اصطلاح باندې د نکاح دپاره استعمالوي دغه اول دسمال دپاره او نکاح هغه دپاره مثلا خلک اخلي ولې دا خو بس د شنه جوړه وای د نکاح دپاره یو کلتور د بعضې افغانانو او اصلا کې شنې جامې خو د جنتیانو مې خدای دې موږ ته مو شنې جامې د جنتیانو مې خدای دې موږ ته راواغوستلی او د واده کړو لپاره د واده کړو دپاره هم دي او د دې بیا پرتوک پنسو کې هم کار ده او د دې خپله غمی کرسټال ده بیا لاسي مرۍ پکې لګېدلې دي او څادر هم چې ده بیا ګاچ کې ده یو غمی پې لګېدلی نو لکه ښه غټ څادر ده ورسره. د دې قیمت بیا څومره دی؟ د دې قیمت 2500 روپۍ ده. 2500 افغانۍ دی. دا نو شین رنګ دی او د دوی په وینا تر ډیره بریده پورې دغه لپاره کارول کیږي په اصطلاح د نکاح لپاره د نکاح مراسمو لپاره هغه محدود وخت به خالي هغه د نکاح مراسم به نه بیا هر وخت لپاره استعمالېږي کور لپاره مثلا چیرته ځي محفل لپاره تنه استفاده کولای شي پهلې د نکاح په مراسمو بس پهلې د نکاح لپاره هم د کور مراسم په خاطر استعمالولای شي چیرته ځي استعمالولای شي بعض خلک راځي او بس اخلي کور د وړي او ژمې لپاره دا گاج خپل گاج ده هسته لباسونه دي په دې کې بیا نور رنگونه هم شته څلور رنگ لري او په دې کې بیا د دې پرتګونه بعض دي چوري راځي په دې کې بیا د مثلا پرتګونه گیبي والا هم شته سره او ډیر کده گیبي والا به باندې وګورم گیبي والا هم راخله په گیبي والا به ملک څه سره وغږیږو دا گیبي والا ده پرتګونه دي گیبي دی باندې بیا لاسي مریم لګېدلې دي او لاسي غمه په لګېدلې ده شیشه والا غمه اصلي ده دا بیا خپل دي هندي دي نو هندي لباسونه دي د هندوستان څخه دي ساخت هم د هندوستان ده پرتګونه به دي گیبي دي پرتګ پنسو کې هم کار ده د پرتګ پنسو هغه سر کې کار او سر کې کار ده مغه دغه د گیبي په اصطلاح باندې کارم دغه د پرتګ په څوکو کېږي ځکه چې د پرتګ ګول شي په اصطلاح باندې د څادر دی څادر هم ډیر انتي کنه څادر ډیر خسته ده منظم ده بعض خلک ډیر د پړق پړق ولا نه خوخای کنه او لکه کار ډیر صفا ده دغه د څادر څنډې ته څور کول شوی ده دغه فیته ده هندي فیته ده او هندي فیته ده دا اصلي وي اصلي ده ډیر کده سپین رنګ کې سپین رنګ کې ده دې کار او غمم چې د سپین ده ځکه سپین ور کړی ده لږ مخکې راشئ د خواته نور ډیزاینونه هم تاسو راواخلئ په نورو ډیزاینونو هم دلته خبرې اترې ولرو او تاسو مله پاتې شئ زه ما او خستګون کې فکر کوم ان شاء الله خبرونه بنوي درته بیا دي کې دي په حساب پاکستانی دي او اصلي جنسونه دي چپنی دي دوه لمنې لري هسته ډیزاین کې دي رنگونه پکې شته را سره څلور رنګ دي دا هم ښکلی ډیزاین او بیا شاو مخ جوړې دي او د دې خو وخت نه معلوم چې په کوم وخت کې اغوستل کېږي دا هر وخت دپاره کور کې مثلا بعضې زنانۍ ودونو ته ځي خور یا ورور مثلا دوستانو چا واده ځي بیا د اخلي او کار هم د دې ښه اصلي ده غمی غونډه اصلي ده رنګونه پکې را سره شته دغه د جامو نوښت چې زه ګورم داسې ورځ به هم راورسېږي چې دا جامې د نکاح لپاره اغوستل کېږي دا چې یو ورور پیدا سي د دې لپاره اغوستل کېږي دا چې خور پیدا سي د دې لپاره دا نوښتونه به هم راځي بیا به یې ګوري استاده انشاءالله وایي بیا ولاکه رواجو ته ټینګ شي دومره رواجونه یې راکاږلي دي اوس هم دي بعضې سیاسره دوه جوړه کالي لري ولا دا خلکو لیدلي دي بل نور ورور واده ته بیا به د یو جوړ نور واخلمه نور واخلم بس او موږ غریبانو تراز مجبوره ده موږ غریبانو تراز یو جوړ کالی غوندې یو میاشت مو پتان وي او دوی ته وګوره د میاشتې په کوم په زراو کالی بدلای راځي یا راسته واقعیت ده بعضې خلک مثلا په جمعه کې دوه جوړه کالی اخلي په جمعه کې دوه جوړه کالی اخلي
داسې خلک ستا چې 2 ورځې پس یو جوړ کالي اخلي بابا خلکو ولیدل دا مې د ورور کوژده ده دا مې تر د زوی کوژده ده دا واده ده په اصطلاح باندې بیا نو هغه مجبوره ده نو خاوند بیچاره مجبوره ده چې هر جنې ورته اخلي به موږ به څه الله دې رحم وکړي ښه دغه سپین لباس کې ودانه لري سپین جامه کې سپین لباس کې سپین ډېر مشهوره رختم دی او یو له مشهورو په اصطلاح باندې رنګونو څخه دی او ډېر ګڼ شمېر مینوال لري په نړۍ کې سپین او د دې تر څنګ تور او دا هم په هغه ډیزاین کې دی فکر کوم دا بل ډیزاین دا فرق لري هغې چپنه چې دا مثلا جدایي ده دا بیا خپله چپنه کمیس کې لري دا لیدونکو ته بیا وښیي چې وګوري دې د هغه میم غونډه اصلي د کرسټال ده او ښایسته کار پرې شوی ده لاندې لمنه کې خامک دی بیا ورپسې شاته هم د کار ده او مخې ته هم دا ټول غمی لري څادر هم خامک لري او نستونې هر څه ورسره دي تیار د هغې چې و چپنه جدایي وه دې بیا چپنه خپله کمیس کې د دې حده پورې دا بیا مکمل ګلدوز شوی د کلباتو کې او بیا خامک هم لري لکه خامک دوزي هم ده پکې او کلباتو کار هم ده پکې بعضې خلک ورته ډوري کار وایي خو کار یې ډېر ښایسته ده برانډ ده غونډ کار یې اصلي ده پنځلو سره نه خرابېږي ګاچ هم اصلي ده او لکه بس اوتو سره هم نه خرابېږي بیخي جنسیت یې ښه ده ډېره مننه دغه خبره وکوله د سپینو جامو یا سپینې جامې چې یې راواخیستلې دغه سپینې جامې چې کله زه وینم بیا ماته د حمیم صاحب بیت رایاد سي چې په محفل کې به خبره د خپل زړه را باندې وکړې لیونتوبه دا د زور دی نور به څه را باندې وکړې هغه رنګ اغوستی نه شم زوروي مې چې ستا خوښو نه به تور کالي حمیم نه به سپین کالي حمیم نه به سره را باندې وکړې نو د سپینو کلو خبره حمیم هم ډېره یادوري کړې همداسې ډېرو شاعرانو دې ته اوليت ورکړی دی او یادوري یې کړې ده سپین د مینې رښتینولۍ د وفا او د ژوند رنګ دی لږ مخته راسه استاده د نور ډیزاینونه هم راوکاږه او په دې به هم لږ څه خبرې وکړو او د پاکستان هیواد څخه راوارد شوي دي ښایسته لباسونه چې دا خپله مغمه او غمه یې اصلي ده او لاسي مرۍ پکې لګېدلې دي پرتو پنسو کې هم کار ده او څادر کې هم کار ده څومره ښه بس ښایسته جوړه ده رنګ هغه د 4 رنګه لري دا خپله شین رنګ ده په دې کې 4 رنګه دي و دا له پاکستان راځي دا خپل پاکستاني دي خو دا لاسي کار شوی دی دا کارونه بعضې لاسي شوي دي لکه دا یخن کې دا هغه دغه لیدونکي لږ وویني دغه لمنه چې کومه ده دغه په اصطلاح باندې په دغه کار شوی دی لاس او د دې ترڅنګ بیا زیات کار چې دی هغه په ماشیني هم شوی دی یا تر ډېره بریده پورې غمي دي که نه دا غمي به هم د همغسې غمي ډېر دي غمي اصلي دي تورېږي نه پلاستیکي نه دي اوتو سره نه ځي مثلا منځلو سره نه ځي د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت د 3000 روپۍ 3000 افغانۍ او که درته ټینګ شي څوک بیا بس یو سړی بیا نشو خفه کولی مشتري ده نو بیا 2500 پورې م ورکوو ورته لکه بهر خو موږ 4 درې نیم آخري کوو که نه ما ته به په څو یې تا دپاره 2500 باندې 2500 که زه لږ ټینګ سم در نه نو مه ټینګېږه داسې یو برابر سات کوه ورته نه تا نه پیسې نه اخلم نو اوس پیدا څه سوه نه کېدای شي په رښتیا سې که نه بیا وینسې بعضې خلک په ګپ نه پوهېږي نه ګپ چې هم ویلې یعنې تاسو موږ یو جوړ کالي نه دي پیرزو ولې نه ټول تا نه قربان د خدمت کې په جدري نه خو په آخري وخت کې نه اوسې نه مننه ښه کور یې ودان د دوی هم البته دا دوکانداره ده موږ هم ورسره ټوکې کوو موږ به دا کالي څه وکړو راته په کار هم نه دي که نه ښه استاد تاسو نور جامې راوکاږئ په هغې به لږ خبرې اترې ولرو درته څو دانې پنجابي ډیزاینونه وښیم هغه هم ډېر ښایسته دي هندوستانو څخه دي او شپونه بیخي نوي دي پنجابي جامې یا پنجابي ډیزاین یو له مشهورو ډیزاینونو څخه دی په نړۍ کې ګڼ شمېر مینوال لري دغه د پنجابي ډیزاین او دا چې ده دا بیا لمنه ګول نه لري سیده لمنه ده دې ته بیا په اصطلاح باندې موږ تاسې د نارینهو لمنو کې بیا دې ته تبلیغي لمنه وایي فکر کوم که نه کنجه ده خپله څالو کنجه ده خو کار یې غوند ښایسته ده بیخي فوق العاده د غوند مرۍ کار شوی ده د دې پرتوک پنسو کې هم کار ده څومره څادر کې هم کار ده بیخي ډیزاینونه یې برانډ دي دا خو ټول دغه نیولی دی مرۍ خو بس همغه لاسي کار ده په همدغې باندې خلک خوشحاله کېږي همدا غواړي ولې کار یې خراب نه ده ښه ده مثلا منځلو سره هم دا نه خرابېږي اوتو سره هم نه خرابېږي دا په څومره وخت کې خراب شي دا بس 3 کالو کې 3 کالو کې بیا خو دا څادر ده بیا څادر مکمل کار لري د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت د 4.5 4.5 بعضې مشتریان بیا کوي خو د سیواپر غونته به وکړو چې دا مینوال یې وګوري بعضې مسافر یې مثلا د وطن نه بیرون خارج کړي نو دا به یې ټولو دوستانو په خاطر داخل یې وکړي خارج کړي
ښه د هغو په خاطر به په 3000 روپۍ ورته حساب 3000 او مخکې د څو یادوه 4.5 لکه یعنی تخفیف په 3000 کنه 4.5 یادوه او تخفیف سره 3000 شو 3000 فکر وکړئ 1500 افغانۍ په یو جوړ جامو کې تخفیف که ورته هم چې ډېر تخفیف دی را سره وي منئ دا هم دا پنجابي ډیزاین نه دي پنجابي دي دغه بیا لږ قیمتي دي ښه. دا هم بیا ښه شی دي قیمتي اخله په قیمتي به هم لږ خبرې اترې دا به دلته موږ بیه کوو 15 شپږ دا به د مینهوالو په خاطر باندې بیه کوو چې خوشحاله سي او لحاظه مې دا دواړو طرفه کار لري شا او مخ باندې او د دې څادر کې هم کار ده نستونو کې هم کار ده لمن هم غونډه لاسي جوړه سوې ده او دا نوې ټوټه راغلې ده ډېره ښایسته ده خپل ځانه جلا لري او خپل ځانه جلا لري او ډېر شوخ رنګونه پکې شته ښایسته رنګونه پکې دي دا به 15 شپږ بیه کوو خو بس 4000 روپۍ پورې به خرڅ کوم مشتریان 4000 پورې 15 شپږ بیه کوئ ښه ډېر ښه د دې په اصطلاح باندې دواړو اړخو ته یا دواړو خواو ته کار شوی دی نستونو کې هم ښایسته کار ده څادر هم همداسې کار لري پرتوګ پنسي هم جوړې دي او پرتوګ پنسي هم جوړې دي ډېر زبردست کار مشتریان ته خلاص کوڅې وي څادر دی په هغه رنګ په څه رقم چې جامه ده په هماغه رنګ څادر هم دی که نه څادر هم ډېر کار شوی څادر باندې هم کار ده پرتوګ پنسي شلوار دي ښایسته لاسي جوړ سوي اصلي بکرم پکې لګېدلی خرابېږي نه مینځلو سره او د دې د خپله ګاډ چې ده جلا لري خپل ځان نه شوبین غونته کوي او به څوک ورته لیزر ګاچ وایي څوک ورته شوبیني وایي زبردست ډیزاین شوی پکې او کار هم ښایسته منظم ده نازک هم دی بیخي برانډ دی ځکه بعضې خلک ډېر اکثریت داسې خلک یې خوښوي او دا بعضې دوستان یې داسې ډیزاین نه خوښوي بیا دې کې په اصطلاح ګرد لمنې والا تا مخ یاداوري وکړله او دا بیا ګرد لمنې والا ده دا بیا په پنجابي کې هم ګرد لمن شته شته دا خپله ګرد لمن ده د دې بیا شا مخ لمنه جوړه ده لاسي شا مخ لاسي جوړه څومره جالبه دی دا به د مشتریان ته وښیي دا شا لمنه به یې ورته وښیي دا د شا لمنه ده او د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت به وروره د آفر په خاطر باندې د مراد په خاطر او د تخفیف په خاطر باندې دا به 3000 روپۍ باندې بیه موږ 4 او 3.5 کوو دا به 3000 روپۍ ورته ورکو لکه هماغه اخرنۍ بیه که نه د دې بیا څادر ډېر ښایسته کار لري پرتوګ هم شلوار ده څادر یې مکمل غاړ څادر ده څادر باندې بیا ډوري کار شوی بعضې خلک یې که نه سلمې غوندې پوخ کار به شوی ده او دا بیا څادر ډېر ښه دی ډېر ښه دی پرتوګونه به خلک وګوري او د دې پرتوګ هم شا مخ جوړ ده پرتوګ هم شا مخ جوړ ده مکمل دواړه طرفه لکه د بعضې پرتوګونه پیسه تقریبا یو جوړ جامه راځي دا بیا هندي دي او هندي دي جنسونه هم ښه دي او ټوټه هم ښه ده بیخي خرابېږي نه مینځلو سره بل دا خپله ټوټه جلا غونته لري شوبین غونته کوي ډېر ښه دی دغه یو جوړ جامې دا هم خلاصې که په زړه کې مو پس سوالیه پاتې نه شي زه دغه ټولې خلاصوم چې مشتریان یې وګوري مشتریان یې وګوري څومره ښه جامه تشریح شي تاسو هم ښه پوهېدلی شئ او هغه ذهن او زړه کې مو چې کوم سوالونه دي ټول حل کېدلی شي انشاءالله دوی هم د دې هڅه کوي چې شی درته تشریح کړي زه خو بیخي دې ته لیواله یم چې ښکلی درته تشریح شي په شیرینه ژبه په شیرینه لهجه جلاداره ټوټه ده سلکې ده سلکې ده لاسي غمی پکې لګېدلی خو چاپه غمی ده په حساب غمی اصلي ده او بیخي ټوټه هم اصلي ده جنسیت هم اصلي ده دې بیا پرتوګ پنسوک هم کار دا هم هندوستان والا دي هندوستان والا دي یخن کې هم ښایسته کار ده دا غمی هم هندي دي دا هندي دي غمی هم هندي ده ټول خو دا هماغه جوړو کې تیار لګېدلی دلته راځي هماغه جوړو کې تیار لګېدلی همدې په خاطر باندې دا مینهوال یې وګوري او دوستان یې وګوري دا غونډ کار کرسټال ده او تا ته لمنه نستونې څادر پرتوګ ټول مکمل کار لري څادرونه هم د دې چې دي ښایسته جوړ دي او پرتوګونه هم چې دي جوړ دي شلوار دي دې قیمت د دې قیمت څه ده وروره 3000 روپۍ 3000 افغانۍ هماغه مراد او خاطر سره هم دا اخرینی بیه دینه نو کم زیات نه کېږي لکه دا جوړي ډېرې ګټې نه لري فقط 200-300 افغانۍ دي که ګټه یې موږ ځکه مشتریان خوشحاله سي او دلته راسي د موږ د دوکان هم لږ ذره مشهور او کامیابه سي او امین بیا موږ سره شراري دي د کوژدو دپاره کوژدو دپاره موږ سره شراري دي ښې شراري لرو ښایسته ښایسته بیا کلاسیک کارونه هم شته د بخمل والا هم شته جالۍ والا هم شته ګاچ والا هم شته ده او بیا سلک هم را سره شته ده ښه لیدونکو دوی د شرارو خبره وکړله نو ته ودرېږې چې دوی هغه شرارې راواخلي نو هغه د محفلونو لپاره ډېر کار ترې اخیستل کېږي د شرارو نه او دا د راواخیستلې دې باندې به لږ وغږېږو او دا ډېرې غټې هم وي دغه چې دي خپله هندي شرارې دي لاسي جوړ سوي ګاچ کې دي په دې کې بیا رنګونه را سره شته او بهتري جنسونه دي دا خو مشتریان به یې وګوري او موږ تاسو به یې وګورو بالکل همداسې نوي راغلي دا ډیزاینونه بیخي لمنې له غټې دي نو کامرمان به تا ته ډیزاینونه لږ زره وښیسي مشکل نه لري
وینې څه ته پورته یې که ښه دا د لمنو سره څومره علي او غټې لمنې دي او بیا په اصطلاح باندې ډېر د غمري کار هم پې شوی دی په اصطلاح باندې شراره دې ته کوم نوم اخي دا شراره ده ورو جانه په شرارې کې بیا کوم بل نوم نشته دامن سریدامن دامن دی دا د بهترینه جنسونه دي مکمل د لمنه ټټر ټول جوړ دي دغه خپل لاسي کار سوی ده بره د لمنه چې کوم وګوري دا ټوله مکمل جوړه ده دا او د دې بیا خپل څادر هم جوړ ده ټټر هم جوړ ده ټټر هم بیا ډېر ډک ده او په دې کې بیا رنگونه را سره شته څلور رنګه پکې د دې شرارې سره بیا بل شی ورکوي دې سره خپل څادر د راځي خپل څادر د ټټر د ور سره خپل ټټر لري د دې قیمت څومره د دې قیمت د ورور دغه 14000 14000 روپے کو دا به 9000 روپے د دوستانو په خاطر باندې کو چې وی ګوري مینوالي وګوري دا د کوزدو لپاره د کوزدو د پاره د ودون د پاره د باز خلک جلیکان ځانو د پاره مخلي باز موږ خويندې مثلا غواړي سي ځان د پاره واخلي ورونو محفلي کاکا زمونو محفلي ولر نه بغیر له واده د محفلونو بغیر دا جامع غسل کیږي نه ساده ورځ نه ساده ورځ کې دا نه غسل کیږي ځکه وزن یې ډیر دا وزن یې زیات ده بل غټیم دي دا به دې سره مثلا باز زنانه ماشومداري نس کولای استفاده کوي هغه بیا موږ نور لرو د کور د پاره واغو نه کتان کې لرو کاټن کې لرو او ساده سیمپل جوړي لرو نازکه دکان کې را سرشته به د شرارو نه پاسه تاغه وخیمه دوستان به وګوري ستونزه نه لري ته یو بل رنګ کې مې یو شراره واخله زهره یې په لیکلي دي په دې شرارې باندې او تاسو فکر وکړئ چې څومره وزن به دا لري خو دا ښه دی چې دا محدود دی لږ څه ډېر وخت نه نیسي او ډېر کم وخت نیسي د اغوستلو لپاره او دغه د محفلونو لپاره شراره ده دا به هم د دوستانو په خاطر باندې خلاص کو چې وی ګوري او ان شاء الله دام شراره راسي افغان لباس محل ته او د منګه دکان مقصد یادونه باسي خپل ادرس خپل ورته یو ځل د منګه دکان څخه د اتحاد پلازا کې د افغان لباس محل دویم منزل ولسم او دولسم او دیالسم او څوالسم دکان ده او ډیره مننه که زموږ نوم ورته واخلې ان شاء الله چې بیا به تخفیف وي کنه ان شاء الله ولې نه ځنه زموږ نوم ورته اخیسته ویلای کومه ته درکړي او زه خیر دی هغه بیا مشکل نه لري وسل 200 نه ان شاء الله موږ مشتریان سره خپل خاطر کوو او هر مشتری چې راسي من خاطر ور سره کو د خپل دکان په خاطر ور سره خاطر کوو دا په شراري کې بیا څه ده دا په شراري کې دا کټدانه ورته وای کټدانه او دا ملاسي جوړ شوی دي د هندستان څخه دي د هندستان څخه جوړ دي د خي برانډ دا لوکس دي غون کار لاسي ده او بيخي فانسي ډیزاین دي کې مثلا ټاټارم خټک د نسونم ډک دي سادهرم ډک ده د دې قیمت به څه د دې قیمت د ورور 1000 روپۍ 1000 افغانۍ تخفیف نشته تخفیف شته پکې ولې نه دا به اخیری مغلاس مسندا کېږي د 8000 روپۍ باندې 8000 روپۍ باندې ورسته د تخفیف سره 8000 ما ته خلابل رنگ نه دی خوند را کنه پیغمولې دي کې بیا څلور رنگ دي رنگونه پکې شته او څلور رنگ پکې دي ډیر ښه دی زه بیا څو دانه نور مروانم د دوستان به وګوري ښه بس نو ستاسو خپل کار دی چې څومره ډېرې وي شرارې او نو هغومره به ستاسو په ذهن کې چې کوم سوال نه دی هغه به در حل شي د شرارو اړوند او د دې ترڅنګ افغاني کلتور اړوند او په نور جامو مو هم خبرې اترې ودرلودلې خدا چې بل شراره را واخیستله نو په دې به وغږیږو چې دا د دې شرارې نوم څه دی په شراره کې څه نومیږي دا خو شراره کې خپل همدا کټدانې والا دا بل ډیزاین ده بعضې خلک دا رنګونه پورې فرق د ډیزاین پورې دې ته میانګي وایي دا رنګ هم څه ده څوک ورته توتي رنګ وایي څوک ورته پستایي رنګ وایي دا هم بیخي نوی ډیزاین ده او رنګونه نن سبا د دې رنګونو ډېر مود هم ده او ډېر خلک همدا رنګونه خوښوي دا رنګ د ښایسته رنګ د دې څادر کې هم کار ده ټټر کې هم کار ده ټټر یې بیا په دواړو طرفه باندې جوړ ده ښه دې ته کوم نوم اخلي دې ته شراره وایي وروره بعضې خلک سردامن ورته وایي سردامن ورته وایي بعضې ته شراره وایي په دې کې مثلا رنګونه شته کټدانه باندې جوړه شوې د خپله لاسي او دې قیمت بیا څومره د دې قیمت د وروره 1000 روپۍ 1000 وروسته فاینل اخري ریټ یو 1000 دا کوم ټټرونه نه خوري ها د دې بیا څادرونو کې مکمل کار ده څادر کار لري څارو طرف ته بارډر باندې دا څادر دی لیدونکو او په دې څادر هم کار شوی دی په سیلا باندې او د دوی په وینا یو له ټولو ډیزاینونو څخه دی او قیمت هم نظر نور ته لږ ارزانه دی که نه قیمت ارزانه ده بیا موږ سره نور هم شته مثلا بعضې مشتري غواړي ارزان بیه شراري غواړي دا تر واخله دا څه دی دا بیا بخمل کې ده دا بیا بخمل کې ده بیا بخمل کې د خپله دام غونډه چې د غمۍ اصلي ده او غونډ کار کرسټال ده په دې کې رنګونه را سره شته بیا څلور رنګه دي
سم د پستایي رنګ دا سور رنګ دا د اوبو حوض مو ترې جوړ کړ دا ډیزاین هم دومره لمن هم دومره غټیږي دا دومره لمنه ده او هم دومره لمنه ده دی او دا تیاره ګنډل شوې ده په دې کې بیا دا ګنډل شوې راځي دا تنه ده سان دا نه دا خپل څاغه لري څادر لري ټټر لري دا په څو دی دغه بیا په 2000 روپۍ 2000 ورسته فاینل کې مات څنګه فاینل ورسته هغه به ورور 1000 روپۍ پورې 1000 پوری دې لمنې غټې دي د دې سایزونه هم غټ دي لمنې هم غټې دي ښه ډیر ښه دی او ډیر زبردست رنګ دی او د دې ترڅنګ قیمت هم دومره نه دی دا راسته په اصطلاح باندې هغه ښکلې چهره یې درته وښیو یا البته په څه ډول چې اغوستل کېږي نو د ټټر د ښه بلوز لکه بلوز څوک د بلوز څوک د ټټر وای کنده خپل بلوز ده ټټر دی او د څادر د څادر هم کټک ده څادر یې ښکلی څادر دی که نه څادر ده او دې کې د څلور رنګ را سره دي خسته خسته رنگونه پکې دي دا چې بیا بخمل دی ډیر عالی ډیزاین دی دا ښه دغه یو جوړ شراره ده که کومبل لباس دی په دې به هم خبرې وکړو او بیا به سر دامن د بخمل سر دامن او ښه سر دامن د په اصطلاح باندې دا سر دامنونو کې زیاده بیا ډیر زیات رنگونه مشته ډیر زیات ډیزاینونه مشته دا لا اوس پورې ګورل به چاته نه د خلاص شوی ده ښه لومړی ځل دی دا لومړی ځل په حساب باندې ښه چې دا دوستان به مو ګوري تاسو به مو ګوري موږ به مو ګورو ښه او دې کې بیا را سره څلور رنګ دي څلور رنګ پکې دي په دې کې را سره شین رنګ ده جګری رنګ ده بانجانی رنګ ده او یو رنګ نه پیغام یا سمندي رنګ د کوم رنګ کې بل هم شته څلور ډیر ښه دی دې قیمت څومره دی دې قیمت د وروره 15000 روپۍ 15000 ښه ډیره مننه تا نه مننه ژوند دی اوسېږي تشکر بس موږ دم وخت تراغله تاسو نه مننه تاسو ژوند دی اوسېږي قربان ډیره مننه لیدونکو له تاسو ټولو څخه چې نن مو افغاني کلتوري جامې او د دې ترڅنګ شرارې او نورې جامې را سره ننداره کړې ډیره مننه چې له موږ سره پاتې شوئ ما محفوظ کاکړ ته اجازت راکړئ الله مو مل شه ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې